د ځان ویران حالت ته زه اندېښنه لرمه د ځان ویران حالت ته زه اندېښنه لرمه نه خو په زړه نه په حواسو څه ولکه لرمه او نه د جانانه خپلېدو ته خدای ته وزر کوم نه د جانانه خپلېدو ته خدای ته وزر کوم نه د له زړه نه د ویستلو اراده لرمه د سحري موډ به مې حالاتو بدل کړی وي خو د سحري موډ به مې حالاتو بدل کړی وي خو په زړه هغه رقم یاغي باغي جذبه لرمه د سحري موډ به مې حالاتو بدل کړی وي خو په زړه هماغسې یاغي باغي جذبه لرمه او زه د یاغي وطن سرشار او روڼ فکر هلک زه د یاغي وطن سرشار او روڼ فکر هلک لاس کې کتاب لرم ټوپک لرم چانټا لرمه زه د یاغي وطن سرشار او روڼ فکر هلک لاس کې کتاب لرم ټوپک لرم چانټا لرمه او سلام له ښاره مې راوړی درته نوی کتاب سلام له ښاره مې راوړی درته نوی کتاب شکر د زنګ وهلو څخه بهانه لرمه سلام له ښاره مې راوړی درته نوی کتاب شکر د زنګ وهلو څخه بهانه لرمه او نه دې د غږ واورېدلو ته لیواله یمه نه دې د غږ واورېدلو ته لیواله یمه نه زړه تنګون لرم او نه ستا شماره لرم مننه نه دې د غږ واورېدلو ته لیواله یمه نه د زړه تنګون لرم او نه ستا شماره لرمه او زه له رنګین ښارګوټي ځکه ځم په منډه کورته زه له رنګین ښارګوټي ځکه ځم په منډه کورته زه هلته خدای لرمه هلته فرښته لرمه زه له رنګین ښارګوټي ځکه ځم په منډه کورته زه هلته خدای لرمه هلته فرښته لرمه او بس خو یو خدای لرم وطن لرم او تا لرمه بس خو یو خدای لرم وطن لرم او تا لرمه څه به کړم لا پسې زه دا لرم هغه لرمه بس خو یو خدای لرم وطن لرم او تا لرمه څه به کړم لا پسې زه دا لرم هغه لرمه وطن ادې کتاب سندرې او سرشاره یاران وطن کتاب ادې سندرې او سرشاره یاران حکمت زه د خوښۍ لویه مجموعه لرمه حکمت زه د خوښۍ لویه مجموعه لرمه یو بل غزل داسې ټولو پلرونو ترې ډالۍ وسي د خو په هر یو معیار باندې سنباله پلاره د خو په هر یو معیار باندې سنباله پلاره ته راغږېږه غږ د خوږ د له بلاله پلاره د خو په هر یو معیار باندې سنباله پلاره ته راغږېږه غږ د خوږ د له بلاله پلاره زما په هرې خوښۍ خوښ له ما نه ډېر خوشحاله زما په هرې خوښۍ خوښ له ما نه ډېر خوشحاله زما د ټولو کامیابیو مینهواله پلاره باید چې هر ملګری یاد کړي له تا ملګرتیا باید چې هر ملګری یاد کړي له تا ملګرتیا زما د هرې سختۍ یاره انډیواله پلاره تا د ژوند هر یو رنګ تشا کړه ځان دې خاورې کړلو تا د ژوند هر یو رنګ تشا کړه ځان دې خاورې کړلو خو زه دې کړمه برخمن له هر کماله پلاره او ستا د مسیحو شونډو دواړه پسې کلکه نښتې ستا د مسیحو شونډو دواړه پسې کلکه نښتې ځکه خو بچ په هر قدم یم له زواله پلاره او غواړم چې ستا په نوم مې ټوله نړۍ وپېژني غواړم چې ستا په نوم مې ټوله نړۍ وپېژني غواړم چې زما رنګ ستا له رنګه وي ایډیاله پلاره او حکمت نو څه و خو تا کړ ملا حکمت ورنه جوړ حکمت نو څه و خو تا کړ ملا حکمت ورنه جوړ باید ولاړ په یوه پښه وي مدام تاله پلاره یو بل غزل سي ترنم کوونکو هم ډېر ویلی و زموږ غږ خو به هغومره نه ایسي لویشته ده جانانه مکمل افغانستان لویشته د جانانه مکمل افغانستان زما روح او زما مینه زما غزل افغانستان معنویاتو کې خو ته ستا رسول ده ستا کتاب ده معنویاتو کې خو ته ستا رسول ده ستا کتاب ده خو مادیاتو کې تر هر څه دی اول افغانستان معنویاتو کې خو ته ستا رسول ده ستا کتاب ده خو مادیاتو کې تر هر څه دی اول افغانستان دا څو جسمه دا څو خویه عجیب په اصل کې یو نوم ده دا څو جسمه دا څو خویه عجیب په اصل کې یو نوم ده که راشد که متقی دی
که اتل افغانستان. زما زړه کې زما دعا کې زما فکر کې دا درې دي. زما فکر زما ذهن زما زړه کې زما دعا کې زما فکر کې دا درې دي. یو ادکه ده، بل یار ده، او دی بل افغانستان. ګل خوي یو دوه درې ورځې خدای غیر منتهي ده. ګل خوي یو دوه درې ورځې خدای غیر منتهي ده. ګل یې مکړې نه دی ګل افغانستان. او ما ویل ملا حکمته چې دا عکس خو د جنت دی. ما ویل ملا حکمته چې دا عکس خو د جنت دی، مګر لاندې لیکلي چې کابل افغانستان. ما ویل ملا حکمته چې دا عکس خو د جنت ده، مګر لاندې لیکلي چې کابل افغانستان. ډیره زیاته مننه. د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ: 0 شپږ څلوېښت 8 څلوېښت 101. پته: احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک 2 کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی.